په نړۍ کې لومړی اسلامي پوهنتون. په نړۍ کې لومړی اسلامي پوهنتون د مراکش هیواد په فیض ښار کې د القرآن پوهنتون یو له پخوانیو پوهنتونونو ګڼل کیږي. دا پوهنتون په 1859 میلادي کال کې د فاطمه الفقهري لخوا تاسیس شوی او د تاسیس رئیس تر نن ورځې خپل فعالیت کوي. القرآن د اسلامي علومو او تعلیم په برخه کې یو د پیژندل شویو پوهنتونونو څخه دی. نوموړی پوهنتون په 1859 میلادي کال کې د یو شتمن سوداګر کس د لور فاطمه الفقهري لخوا تاسیس شو. هغه خپل ټوله شتمني او میراث د جوماتونو او تعلیمي مؤسسو په جوړولو کې وکارول. دغه پوهنتون په پیل کې د جومات په توګه تاسیس شو. د وخت په تیریدو د زده کړې په یو لوی مرکز بدل شو چې د اسلامي نړۍ او له هغه څخه بهر د مختلفو برخو څخه علما او زده کوونکي جذبوي. القرآن یو له هغه پوهنتونو څخه دی چې نړۍ ته یې هغه پوهان پیژندلي چې نړۍ اوس هم ورته ګوته په غاښ ده. دا پوهنتون د ډیرو نامتو پوهانو کور دی، په شمول د ابن خلدون مشهور تاریخ لیکونکی او فیلسوف او یهودي فیلسوف میماندیس او داسې نور. دغه پوهنتون کتابتون په نړۍ کې یو له پخوانیو کتابتونونو څخه ګڼل کیږي چې د نسخو او پخوانیو متنونو پراخه ټولګه لري چې ډیری یې خورا لوی تاریخي او علمي ارزښت لري. د القرآن پوهنتون جوړښت معماري د مراکش بډایه کلتوري ارزښت او میراث منعکس کوي. د پیچلو ډیزاینونو انګړونه داسې ډیزاین شوي چې نړۍ اوس هم ورته ګوته په غاښ ده او د انګلیس او اسلامي نړۍ لپاره یو لوی ویاړ دی. د فیض زوړ ښار چیرې چې پوهنتون موقعیت لري د یونسکو نړیوال میراث مرکز او ځای ګڼل کیږي. دا په نړۍ کې د خپل تاریخي او کلتوري اهمیت له اړخه پیژندل شوی ځای دی. په 20مه پیړۍ کې پوهنتون د خپل نصاب او تعلیمي طرزالعملونو د عصري معاصر علومو لپاره ډیر کار کړی او خورا زیات اصلاحات یې راوستي. القرآن پوهنتون د اسلامي نړۍ د بډایه فکري او کلتوري میراث سمبول پاتې شوی دی چې د نړۍ له مختلفو هیوادونو څخه اوس هم زده کوونکي په یاد پوهنتون کې زده کړې کوي. د وروستیو اټکلونو له مخې د القرآن پوهنتون کې 300 استادان او نږدې 8000 محصلین زده کړې کوي. هیره دې نه وي چې دا په نړۍ کې لومړی پوهنتون ګڼل کیږي.